اوس خلک تپوس کیه لکه د بار نه کلي ته راځمه اقامه خرابه شوې ده کپیل تښتېدلی دی روزګار خراب شوی دی ولې وادي کړي که نه چې واده وکړي نو کپیل هلته وتښتېدلي اوس یې بیا ورکونه نه ټینګوي کپیله چې واده وکړي هلته نو کپني روانه شي چې واده وکړي نو بس دا دی کې محنه بیا خرابه ده چې واده وکړي نو اقامه کې فرق راشي چې واده وکړي نو ملا کې فرق راشي اوچت ډاکټران پاکستان کې دي هلته بیا نه وي چې واده وکړي شادي وکړي نو بس بیا وایي یاره زرغونه به کول غواړي او داسې چل دی بیبې خطر او بابا خپه دی او ځان به را رسومه دا چل دی چې واده یې نه کړي نو پلار یې مړ شي ورته ټېلیفون وشي چې جنازې لا یا راځې که څنګه چل دی بس په اخري سپارخي باندې دی او اخري سالګۍ ده زه وي تاسو دغه وکئ ما ته چوټي نه میلاوېږي ختم وله کومه عمرې له وله روان یم او دغه دی دا سوالونه وله کومه والله دې وبخښې پیسې در لېږم چې درون خیرات ورپسې وکئ حافظان بیا راغونډ کړئ ښه جومات والا کسان راولئ بد دا خبره به وکړي او چې کله د وړو مور راغلې ده نو بیا پروګرام داري چې بس په کال کې که دوه ځله راځي نه ویله نه او که په کال کې هلکه پلار او مور ته چې ګورې د عمرې عمره ثواب دی د نفلي عمرې عمره او د حج عمره ثواب دی او د هغې د قدمونو لاندې جنت دی الجنت تحت اقدام الامهات خو ته څه خیال دی چې را ځمکه چورلېدلې را او جنت ته مور د قدم د خپو نه اړېدلې او د بیبي د قدم لاندې راغلی دی اوس هغې غالې ته تللی دی اوس هغه ځای کې ګورې عجیبه خبره ده وی دغه ځای کې جنت نشته دغه ځای کې جنت